داسې وخت کې کوي چې کوم وخت کې بالکل اخیری ټیم دویم بس کوي په فرض مونږ پکې ورونو پرې پرې نه دی او جمع پکې پرې نه دی د جمع ډېر لوی ثواب دی د فرض مونږ ډېر لوی ثواب او بیا غیبت په پکې نه کوي او دروغ په پکې نه وایي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي الکذب والغیبت یفتران الصوم دروغ او غیبت دا روجه ماتی ختمی ویده دا نویما که روجه او نشو حضور پاک فرمائی روجه اشوا خود روجه چه کم برکات و ادولا شو ختم روجه برکات تا تمام وقتی ہوئے اللہ ختم شو کدی اونه ولو دروغ دی وی دروغ دیر خلق پاکی دروغ وی او بیا دی سیاسی دور که ہوتول دروغ وی یو دا یو لیڈر دا پارا دروغ وی او دا بل سپکا وی بل دا بل لیڈر دا پارا دروغ وی او دا بل سپکا وی ټول دروغ او غیبتونه کوي څوک د یو غیبت او څوک د بل غیبت او څوک د بل غیبت په غیبتون د خلکو سر وي نو ټیک ده چې روجه کې دا وکړل د روجې قضا در باندې نشته روجه دې صحیح شو خو د روجې چې کم ثواب او برکت هغه لاړ ټوله شو بل به د مارونو یو کار کوي د روجې مقصد څه دی رسول الله قرآن شریف کې الله رسول لعلکم تتقون چې ته نیک جوړ شي او متقي د خدای پاک جوړ اسی تاسو ته چې د بهر نه ښه رڼا وي او ښه خشتن ور لګېدلي او د سړي په سترګو باندې خړی نو دلته د نظر لګي کله به د نظر لګي چې د بار نه نورم وي او د سترګې هم صفا وي د په سترګه هم دوړه ني او خړه پې ني دقه رنګې د رمضان میاشت هم برکتي ده دا دغه رڼا ده خو چې ستا متباطن صفی او د کدورتونو د خړوالي او د زنګونو نه ورته ته محفوظ او ته ورته پاک لعلکم تتقون الله په قرآن شریف کې د روجې په برکاتو کې تقوا ذکر کړی ده چې روجې سره به خدای پاک ستا ظاهر او باطن پاکوي د روجې په برکت ستاسو خیال مې نو ډېر خلک الحمدلله په روجو کې تسبیح راوالي او تسبیح ډېر خلک پکې لګي تلاوتونه هم کوي او ډېر خلک پکې لګي خاموشي چا سره ډېرې خبرې هم نه کوي او ډېر پکې داسې مې چې ټول ورځ نیټ کوي نیټ او په هغه نیټ باندې ډرامې او فلمونه ګوري په هغې نو د خدای نیکبخته په رمضان کې چې څنګه ثواب ډبل دی دغه رنګې ګناه هم ګورې نقصانې ده جمعات کې چې څنګه نیکي کې او ثواب راته زیات ملاویږي نو که په جمعات کې د ګناه وکړه نو ګورې عذاب یې ډېر زیات نو د رمضان د میاشتې فضیلت هم ډېر دی خو د رمضان د میاشت کې که د غلطي وکړه نو ګورې تاوان هم ډېر زیات دی لوی نقصان دی نو تاسو چې څومره هلکان یې دا هلکان بوډاګان نه یادوم دا چې څومره هلکان یې دې ټولو سره چې چا سره دا ټچ موبایل دي هغوی ته دا وایم چې مهرباني وکړئ په رمضان کې اسم ګناه ده بغیر د رمضان نه په رمضان کې کوشش وکړئ چې په دې موبایل باندې ګندونه ونه ګورئ ښه ګندونه به نه ګورئ په موبایل د قرآن شریف تلاوت پې راواړوئ ځان ته د علماو تقریرونه پې واورئ د قاریانو قرائتونه پې واورئ د نعتخوانانو نعتخواني پې واورئ خو غلط به موبایل نه استعمالوئ په دې الله پاک ډېر خوشحالي الله وی روجه مې دې له راوسته چې تا د ګناه نه پاک کړ نو ظالمه ته ځان نور په ګناه کې ککړی نو بالخصوص په دا مې ډېر خلک ماښام چې روژه ماته کې خپل نیټ ته کښېني وی روژه خو ماته شوه نو تراویح دې پاتې شي تراویح کوې ښه تراویح